منئ ملګرو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې. هیله ده چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن واوسېږي. راګرځو ملګرو، موږ او تاسو اته دېرشم درس ته د بګنر 1 کلاس. په 10 درس کې قرار دا و چې موږ او تاسو د پرنسپل اکزیلري وربس په الفاظو باندې، همدارنګه د موډل اکزیلري وربس کې کوم الفاظ چې دي، په سیمي موډل اکزیلري وربس کې کوم الفاظ چې دي، په دې ټول باندې موږ او تاسو خبرې اترې وکړو چې په کوم وختونو کې موږ تاسو استفاده کولای شو، څه معنا لري، او د کومو اشخاصو لپاره موږ تاسو استفاده کولای شو. نو ویډیو بیخي اوږده شوله، یوازې مو د پرنسپل اکزیلري وربس پر الفاظو باندې مکمل په تفسیر سره خبرې وکړلې چې معنا، وخت او د کومو اشخاصو لپاره استفاده کیږي دا مو مکمل پکې وویلې. نو نن موږ تاسو راګرځو ملګرو د موډل اکزیلري وربس پر الفاظو باندې خبرې کوو، او همدارنګه د سیمي موډل اکزیلري وربس پر الفاظو باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو. نو ملګرو، که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که ویډیو څه معلوماتي ویډیو د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. راځو موږ تاسو د موډل اکزیلري وربس الفاظو ته له کن څخه شروع کوو. صحیح شو؟ کان، څوک وایي کین، څوک وایي کان. صحیح شو؟ دواړه ویل کېږي. کان موږ تاسو ته څه ښیي؟ is used for showing، استفاده کیږي د معلومولو لپاره یا د ښکاره کولو لپاره. یعنی موږ تاسو ته څه ښکاره کوي؟ څه بیانوي؟ ability، possibility، permission. ability قابلیت، possibility شاید یا ممکن، permission اجازه. یعنی په هغه ټیم کې کله چې موږ تاسو د ابیلیټي په باره کې خبره کوو، موږ تاسو له کین څخه استفاده کوو. possibility ممکن، شاید. کله چې موږ تاسو غواړو چې په شاید باندې خبره وکړو، بیا موږ تاسو هم کولی شو چې له کین لفظ څخه استفاده وکړو. permission کله چې موږ تاسو غواړو د یو چا څخه اجازه واخلو، بیا موږ تاسو له کین څخه هم استفاده کولی شو. موږ تاسو راځو ability ده، قابلیت ده. صحیح شو؟ یو جمله موږ تاسو وایو Ali can drive a car. صحیح شو؟ Ali can drive a car. صحیح شو؟ Ali can، علی کولی شي drive، چې وچلوي a car، یو موټر. جمله کې که موږ تاسو په پښتو باندې ترجمه وکړو، علی کولی شي چې موټر وچلوي. دلته دا کول یا توانستن یا قابلیت موږ تاسو بیانوو. صحیح شو؟ دوهم ترازو موږ تاسو possibility. He can be at the taxi station. He can be at the taxi station. He can be کېدلی شي چې هغه به وي at the taxi station، د ټکسي په سټیشن یا ایستګاه کې، په کوم ځای کې چې ټکسیانې درېږي. صحیح شو؟ permission اجازې ته راځو. څنګه موږ تاسو کن په اجازې په ډول باندې استفاده کولی شو؟ مثلا زه وایم can I use your computer؟ can I use your computer یا computer. صحیح شو؟ دلته چې کله کین راغللو، د جمله سوالیه ته هم اوړي. صحیح شو؟ په دې کې موږ تاسو اظهار د اجازې له طرف څخه کوو. یعنی آیا زه اجازه لرم چې ستاسو کمپیوټر څخه کار واخلم؟ آیا زه ستاسو کمپیوټر استعمالولی شم؟ آیا زه ستاسو قلم استعمالولی شم؟ په دې ټیم کې موږ تاسو کین څخه استفاده کوو چې اجازه غواړو. نو ملګرو، په دغه درې ځایونو کې موږ تاسو له کن څخه استفاده کولی شو. صحیح شو؟ ability، possibility، permission. قابلیت، شاید یا ممکن، امکانات چې کله موږ تاسو بیانوو، او permission د اجازې لپاره موږ تاسو هم استفاده کولی شو کین. تاسو راځو دوهم تکو ده is used for showing، استفاده کیږي چې ښکاره کړي یا استفاده کیږي د ښکاره کولو لپاره. past ability، تیر قابلیت موږ تاسو ته ښیي. صحیح شو؟ دوهم موږ تاسو ته چې ښیي present polite request. present یعنی اوس مهال،
polite request مؤدبانه درخواست غوښتنه. صحیح شو؟ یعنی د تیر قبیلت لپاره استفاده کیږي او د اوسنی د مؤدبانه درخواستونو یا غوښتنو لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو کوډ. صحیح شو؟ په جملو کې موږ تاسو وایو. اول راځو موږ تاسو لومړۍ جملې ته past ability باندې جمله جوړو. My brother could speak English when he was 15. My brother could speak English. زما ورور کولای شولې انګلیسي خبرې when he was 15 کله چې دی 15 کلن و. صحیح شو؟ دلته ګوره یو خو په تیر کې خبره کیږي او بل دلته could یعنی کولای یې شولې. صحیح شو؟ یعنی په تیر وخت کې زما ورور انګلیسي خبرې کولای شولې کله چې دی 15 کلن و. صحیح شو؟ د تیر په قبیلت باندې موږ تاسو چې خبرې اترې کوو بیا له کوډ څخه استفاده کوو. I could drive ما موټر چلولی سو. صحیح شو؟ راځو موږ تاسو present polite request ته. صحیح شو؟ دا صحیح شو چې زه درته وایم دا مطلب دی چې مطلب په هر ځای کې پوه نه شولئ نو کولی شئ په هغه ځای کې ویډیو بالکل سټاپ کړئ او پوښتنه وکوئ. صحیح شو؟ او راځو موږ تاسو د present polite request جملې ته. present کوډ نه استفاده کیږي. صحیح شو؟ کوډ چې دی سیکنډ فارم د کن دی. صحیح شو؟ خو دلته موږ تاسو present کې هم استفاده کولی شو. له present سره بیا موږ تاسو په څنګ کې لرو polite request مؤدبانه غوښتنې. یعنی په اوس زمانه کې یا در حال حاضر کې کله چې موږ تاسو په مؤدبانه ډول باندې له یو چا څخه غوښتنه کوو نو په انګلیسي کې موږ تاسو له could لفظ څخه کار اخلو. مثلا په جمله کې زه وایم could I use your computer please. صحیح شو؟ لطفاً کولی شم چې ستاسو له کمپیوټر څخه کار واخلم. دلته د غوښتنه یا خبره کول ډیره په مؤدبانه چوکاټ کې کوو موږ تاسو. صحیح شو؟ یعنی د هغو کسانو خصوصا د هغو کسانو لپاره موږ تاسو استفاده کولی شو چې مخکینی شناخت نه ورسره لرو. صحیح شو؟ یا یې پیژنو نه یا ډیر مشران وي یا مدیر وي مطلب داسې کسان وي چې هغه ته موږ تاسو ډیر احترام لرو. بیا په دغه وخت کې کله چې موږ تاسو د یو شي غوښتنه ترېنه کوو له کوډ څخه استفاده کوو. راځو موږ تاسو دریم ته. په دریم کې موږ تاسو لرو may is used for showing استفاده کیږي چې ښکاره کړي. صحیح شو؟ یا ښکاره کوي. استفاده کیږي د دې لپاره چې ښکاره کړي possibility ممکنات. صحیح شو؟ مثلا موږ تاسو وایو شاید ممکن د دې لپاره استفاده کیږي. permission or polite request. permission د اجازې لپاره or polite request یا مؤدبانه سوالونو لپاره موږ تاسو له may لفظ څخه کار اخلو. دا دوه نښانونه د تیر نښانونه مې چې ورکړي دي دغه دواړه دي. صحیح شو؟ اوس یې لاندې جملو ته راځو. possibility د دې جملې ته راځو د امکاناتو یا د ممکن. صحیح شو؟ It may rain tonight. شاید نن شپه باران وشي. دلته موږ تاسو په شایدو کې خبره کوو یعنی امکان دی ولري. صحیح شو؟ امکانات د دې شته چې نن شپه باران وشي. صحیح شو؟ بیا موږ تاسو لاندې permission اجازې ته راځو. May I use your computer please. دلته موږ تاسو په اول سر کې may استفاده کړلو یعنی د کین رول هم دلته لوبولی شي کوډ لپاره. صحیح شو؟ یعنی لکه څنګه چې موږ تاسو کوډ استفاده کولو د polite request یا مؤدبانه غوښتنو لپاره دلته موږ تاسو کولی شو چې may هم ورکړو. May I use your computer please. دلته د may دا مطلب چې امکان لري. I use your computer please یعنی امکان دی ولري چې ستاسو کمپیوټر زه وکاروم. راځو اوس موږ تاسو په model auxiliary verbs کې د may لپاره دوهم فارم هم لرو چې هغه دی might. is the past of may یعنی تیر دی د may. تیر یعنی دا مطلب چې سیکنډ فارم دی دوهمه بڼه ده د may. may اوله بڼه وه
might دوهمه بڼه ده. صحیح شو. and is used to show او ښیي او کارول کیږي چې وښایي. remote possibility لرې امکان. صحیح شو. دا مطلب چې امکانات یې ډېر کم وي یوه خبره، او بل دا چې موږ تاسو په پاست کې هم استفاده کولی شو، په پریزنټ کې هم استفاده کولی شو. صحیح شو. مثلا زه د پاست لپاره وایم you might have been helped. ښایي تاسو سره مرسته شوې وي. زه وایم شاید ستاسو سره ظلم شوی وي. صحیح شو. شاید تاسو ته چا بده خبره نه وي کړې. صحیح شو. یعنې په تېر کې کله چې موږ تاسو خبرې اترې کوو، بیا له مایټ څخه کار موږ تاسې اخیستلی شو. بیا موږ تاسو راځو پاسبلیټي ده. امکاناتو لپاره هم موږ تاسو مایټ کارولی شو، د پریزنټ لپاره هم کارولی شو. صحیح شو. یوازې د پاست لپاره هم موږ تاسو نشو کارولی. البته په ځینو ځایونو کې موږ تاسو د پریزنټ لپاره هم کارولی شو. مثلا زه وایم he might come to the party. صحیح شو. نو هغه امکان ولري چې میلې ته راشي. صحیح شو. یا هغه د امکان ولري چې ګوند ته راشي. یعنې د پارټي دلته دوه معناوې ورکوي. صحیح شو. په هر ځای کې پارټي دوه معناوې ورکوي. یو پارټي هغه وي چې میله وي، موږ تاسو میله ورته وایو، او بله پارټي چې دی ګوند. صحیح شو. یا پارټیانې. او بل چې دی لفظي معنی زور هم دی، قدرت. صحیح شو. په قدرت سره، په زور سره موږ تاسو کله چې یو جمله کې ځینې جملو کې موږ تاسو شاید مایټ ووینو، په هر ځای کې دغه مطلب نه ورکوي. صحیح شو. مختلفې معناوې لري مایټ. مثلا یو څوک وایي چې the king ruled with might. صحیح شو. یعنی پاچا په قدرت سره یا په خپل زور سره قانون پلوي وکړله، یا مطلب حکومت یې وکړ. صحیح شو. اوس موږ تاسو راځو must ته. must د کومو الفاظ لپاره یا د کومو کارونو لپاره استفاده کیږي؟ strong or necessary obligation. صحیح شو. یعنی د شدیدو یا ضروري کارونو لپاره موږ تاسو چې شي استفاده کوو؟ must. یعنی په کوم شي باندې چې موږ تاسو زیات تاکید وي چې دغه باید داسې وسي، د هغو لپاره موږ تاسو چې کارو؟ must. مثلا په یو جمله کې زه وایم you must stop smoking cigarette. صحیح شو. تاسو باید د سیګریټ څکول بند کړئ. یعنی دا کار حتمی دی، باید چې تاسو یې وکړئ. یا مثلا یو تاسو څوک وایي چې you must go to school. تاسو باید مکتب ته ولاړ شئ، که نه بې تعلیمه پاتې کیږئ. صحیح شو. یعنی must د ضروري کارونو لپاره موږ تاسو کاروو. راځو موږ تاسو will ته. is used to form future. صحیح شو. یعنی will چې دی دا مطلب چې will به، لکه موږ تاسو پښتو کې لرو به، سبا به. صحیح شو. هغوی به، زه به. یعنی د راتلونکي په اړه باندې چې کله موږ تاسو خبرې اترې کوو، د یو کار په هکله باندې، د یو هر څه په هکله باندې چې موږ تاسو خبرې کوو، د راتلونکي په اړه باندې موږ تاسو will استفاده کوو. مثلا زه په یو جمله کې وایم they will come tomorrow. صحیح شو. هغوی سبا راځي، یا هغوی به سبا راشي. صحیح شو. یعنی موږ تاسو will د راتلونکي کارونو لپاره استفاده کوو. کله چې په راتلونکي کې موږ تاسو یو کار کوو، د هغه لپاره موږ تاسو will استفاده کوو. د will په څیر باندې موږ تاسو بل لفظ لرو چې هغه shall دی. we use shall for suggestions, future intent and obligation. صحیح شو. we use shall موږ تاسو shall استفاده کوو for suggestions د مشورو لپاره. صحیح شو. future intent د راتلونکو ارادو لپاره چې موږ تاسو یو اراده ولرو. مثلا موږ تاسو وایو سبا به زه دغه کار وکم، زه به. صحیح شو. دلته نو future intent دی. د دې لپاره هم موږ تاسو shall کارو. بیا چې دی obligation دا مطلب چې یو شی فرضاً وي. صحیح شو. باید وي. نو د باید لپاره موږ تاسو هم shall کارولی شو. For example, shall we go now? آیا موږ اوس ځو؟ صحیح شو. نو په دې ځای کې موږ تاسو suggestion لرو، یو له بله سره مشوره کوو، وایو چې آیا موږ اوس ځو؟ صحیح شو. دلته suggestion دی. I shall return tomorrow. صحیح شو. زه به
سبا بیرته کور ته راشم. صحیح شو؟ نو دلته د راتلونکي پلان په اړه باندې موږ تاسو خبرې اترې کوو. شل ورته کارو. I shall return tomorrow. صحیح شو؟ زه به سبا بیرته کور ته راشم. بیرته راګرځم کور ته. صحیح شو؟ You shall follow the rules. تاسو باید د قانون پیروي وکړئ یا قانون مراعات کړئ. صحیح شو؟ نو دلته موږ تاسو شل په دې معنا دی دلته په دې جمله کې چې باید. نو دلته obligation سو. صحیح شو؟ اوس بیا موږ تاسو راځو would ته. would چې دی is the past of will. تیر دی د will. تیر دی د will دا مطلب چې سیکنډ فارم دی د will. صحیح شو؟ یعنی will موږ تاسو په راتلونکي لپاره استفاده کو او would چې دی د تیر لپاره استفاده کو. خو په 15 ډوله باندې would یعنی په 5 ځایونو کې موږ تاسو له would لفظ څخه کار اخیستلی شو. صحیح شو؟ مثلا موږ تاسو کولی شو چې په کنډیشنل سنټنسزو کې هم استفاده کو. کنډیشنل سنټنسز چې دي خیالي جملې. صحیح شو؟ د په راتلونکي به موږ تاسو وایو. اصلا would چې دی په 5 ځایونو کې موږ تاسو ترېنه کار اخیستلی شو. polite request کې هم موږ تاسو ترېنه کار اخیستلی شو. مثلا په ځینو ځایونو کې له would څخه په ډېر ادبانه چوکاټ کې کله چې موږ تاسو یوه غوښتنه کوو بیا له would څخه هم موږ تاسو کار اخیستلی شو. مثلا په یو جمله کې زه وایم would you help me؟ تاسو به مې مرسته وکړئ. په ډېر ادبانه. صحیح شو؟ په ډېر ادبانه چوکاټ کې موږ تاسو له یو چا څخه د دې غوښتنه کوو چې ایا تاسو به زما مرسته وکوئ یا به یې وکولی شئ. نو په دې ټیم کې موږ تاسو would استفاده کوو. صحیح شو؟ would هم موږ تاسو د present یا د اوس خبرو کولو لپاره هم استفاده کولی شو. یوازې د past لپاره نه. صحیح شو؟ دوهمې جملې ته موږ تاسو راځو. conditional sentence ته راځو. if I were rich. صحیح شو؟ if I were rich که زه چیرته شتمن وای یا که زه چیرته پولداره وای مالداره وای I would buy a car. ما به یو موټر اخیستی و. نو دې ته ویل کېږي خیالي جملې. if I were که زه چیرته وای rich مثلا شتمن یا مالداره. نو دغه رقم موږ تاسو خیالي جملې لرو چې دې ته ویل کېږي conditional sentences. if I were فلانکی I would بستانکی. صحیح شو؟ ځکه چیرته فلانکی وای ما به فلانکی کار کړی و. صحیح شو؟ په دې کې موږ تاسو would کارولی شو. ولی موږ تاسو په ترجیح ورکولو کې یا په خوښه کې هم موږ تاسو استفاده کولی شو. مثلا زه په جمله کې وایم I would rather stay in Afghanistan forever. صحیح شو؟ یعنی زه ترجیح ورکوم چې پاتې شم په افغانستان کې د تل لپاره. صحیح شو؟ معنا مې نه ده ورسره لیکلې ځکه ځای یې زیات نیسي. نو په هره جمله باندې چې پوه نه شولئ کولی شئ په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. صحیح شو؟ نو په دوهمه جمله کې موږ تاسو وایو when we were kids we would play all day. صحیح شو؟ کله چې موږ ماشومان ولو موږ به ټوله ورځ لوبې کولې. صحیح شو؟ نو په دې جمله کې موږ تاسو تیر habits یا تیر عادتونه بیانوو. صحیح شو؟ نو موږ تاسو would د تیر عادتونو لپاره هم کارولی شو. لاندې اخرنۍ جمله ده دا لغونې ناشنا جمله ده. Imran said he would come tomorrow. عمران ویلي وو چې سبا به دی راشي. صحیح شو؟ نو دا مطلب دلته موږ تاسو ترېنه اخیستلی شو چې راتلونکی په تیر کې. صحیح شو؟ راتلونکی باندې خبره کول په تیر زمانه کې موږ تاسو کولی شو په would باندې بیان کړو. راځو موږ تاسو should ته. لکه څنګه چې د will would و د shall موږ تاسو لرو should. صحیح شو؟ is the past of shall تیر دی د shall دوهمه بڼه ده د shall and is used for recommendations and advice. صحیح شو؟ د سپارښتنو او مشورو لپاره موږ تاسو کارولی شو. if you are sick
You should go to the doctor. If you are sick, که چیرې تاسو مریض یاست، ناروغه یاست، you should go to the doctor. تاسو باید ولاړ شئ ډاکټر ته. صحیح شو؟ او بل موږ تاسو وایو you should study more to pass the exam. تاسو باید ډیره مطالعه وکړئ، ډیر درس ووایاست چې امتحان پاس کړئ یا امتحان ورکړئ. صحیح شو؟ نو په دې ځای کې موږ تاسو مشوره لرو، په پورتنۍ جمله کې موږ تاسو باید لرو. نو باید دا مطلب چې موږ تاسو یو چاته ریکمنډیشنز یا سپارښتنه کوو، پر یو چا باندې سپارښتنه کوو چې تاسو باید دا کار وکړئ. صحیح شو؟ بله جمله کې موږ تاسو ګوره لاندې لرو everyone should come on time. صحیح شو؟ everyone should come on time دا مطلب چې باید، صحیح شو، هر څوک پر وخت باندې راشي. دلته موږ تاسو چې لرو obligation، یعنی حتما شدیداً پر یو چا باندې موږ تاسو تاکید کوو. دې موږ تاسو راځو out to ته is used for recommendations and advice. دام هماغه رنګه استفاده کیږي. صحیح شو؟ دا کارونو لپاره استفاده کیږي چې موږ تاسو سپارښتنه پکې یادو په یو جمله کې، بیا موږ تاسو out ویلی شو پکې. صحیح شو؟ advice مشورې لپاره مثلا موږ تاسو یو جمله کې وایو they ought to pay you extra. صحیح شو؟ you are working so many hours. هغوی باید تاسو ته زیاتې پیسې درکړي. extra زیاتې، کوم معاش چې تاسو ته درکوي له هغه نه باید چې تاسو ته زیاتې پیسې درکړي. you are working so many hours. تاسو ډیر ساعتونه کار کوئ. راځو ملګرو اوس موږ تاسو سیمي ماډل اکسلري وربس ته. صحیح شو؟ ماډل اکسلري وربس چې موږ تاسو ویلې دغه نیمه ماډل اکسلري وربس دی. صحیح شو؟ یعنی لکه څومره چې هغه استفاده کیږي دا دومره نه استفاده کیږي. صحیح شو؟ ډیر کم استفاده کیږي. او بل چې دی ځینې وخت کې ماډل اکسلري ورب وي، ځینې ټیم کې نه وي. صحیح شو؟ راځو اوس موږ تاسو ډیر ته. Dare is used to show the courage in sentence. is used to show the courage in sentence دا مطلب چې ښیي جرأت په یوه جمله کې. لکه کله چې موږ تاسو د جرأت په اړه باندې خبرې اترې کوو، بیا موږ تاسو له ډیر لفظ څخه کار اخلو. راځو موږ تاسو مثال ته they dare came to Afghanistan. هغوی جرأت د دې لري چې افغانستان ته راسي. صحیح شو؟ dare they come late. آیا هغوی به جرأت ولري چې ناوخته به راشي؟ یا آیا هغوی د ناوخته راتګ جرأت لري؟ need دوهم لفظ د سیمي ماډل اکسلري ورب is used to show the necessity in sentences. صحیح شو؟ یعنی اړتیاوې ښیي په یو جمله کې. کله چې موږ تاسو غواړو چې اړتیاوې بیان کړو په یو جمله کې، بیا موږ تاسو له need لفظ څخه کار اخلو. I need your help. صحیح شو؟ زه ستاسو کومک یا مرسته ضرورت لرم. need your help. آیا زه ستاسو مرستې ته ضرورت لرم؟ کله چې منفي جمله جوړو بیا له I need not څخه استفاده کوو، یعنی له need څخه وروسته صرف not ور اضافه کوو، جمله انکاریه ته اوړي. صحیح شو؟ used to اخرنی لفظ دی د سیمي ماډل اکسلري وربس. used to shows past habits or action. صحیح شو؟ ښیي تیر عادتونه یا عملونه. مطلب چې په تیر کې کوم کارونه موږ تاسو ترسره کولو او هغه نه ترسره کوو، د دې لپاره موږ تاسو بیا used to وایو. مثلا I used to fly kites when I was child. صحیح شو؟ I used to fly kites. ما به ګوډیان یا کاغذ پران په هوا کولو. صحیح شو؟ دا ماشومان چې کاغذ پران په هوا کوي I used to fly kites. ما به کاغذ پران په هوا کولو when I was child. کله چې زه ماشوم وم. صحیح شو؟ یعنی پخوا مې دغه عادت ترسره کولو، دغه کار مې کولو، خو اوس یې نه کوم. صحیح شو؟ نو used to دلته دا مطلب ورکوي. دوهم مثال ته راځو. Ali used to talk a lot in the class.
علي زیاتې خبرې کولې په صنف کې چې اوس یې نه کوي. مطلب هغه عادتونه چې موږ تاسو په تیر کې کول اوس یې نه کوو، used to لفظ ورته کاروو. ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که څه معلوماتي ویډیو وي نو د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې. الله محافظ. ناصر شه.